برایه ماښام بیا د څو پښتنو پر کورو غم سو. دوستانو دغه اووه ګاډیانې چې تاسو وینئ دا په سنجاوۍ کې نامعلومه کسانو شپږو اووه کسانو ټکان پر کړي دي چې ویشتلې دي، ټولې ګاډیانې ورسوځلې دي. دا صرف د پښتنو ګاډیانې دي، د بل چا پر هغې باندې دغسې حمله نه کېږي نه د بل چا هغې سوځل کېږي. په دې کې یو تن ویل کېږي شهید سوی دی، 3-4 نور زخمیان دي، نور هم په مشکل سره بچاو سوي دي. موږ په دغه ځای نه پوهېږو چې کله په پنجاب کې یو پشي ورکه سي، د هغه پشي خاوند لا هم پیدا سي، هغه غلی معلوم سي، 3 ورځې پر ټیویانو چلیږي. دلته که د پښتنو سره هر رقم ظلم جبر وسي، هر رقم دلته دوی وځورول سي، د دې هېڅ حساب نسته، د دې بیا هېڅ معلومېده نسته. زما په دا نظام او په دا سیسټم باندې سر نه خلاصېږي چې دا زموږ نظام ولې دومره خراب دی. د پښتنو ولې د یوې نه د شهید حساب سته، نه د قاتل سره حساب کېږي. سر مې په دا نه خلاصېږي چې په دغه ملک کې صرف پښتانه هغه خلک دي چې هغه په دې ملک کې حق نه لري، که نور قومونه هم داسې شته چې هغو ته خپل حقوق نه میلاویږي. زموږ د پښتنو سره چې هر رقم واقع وشي، دغه زموږ د چمن پر لت دی، د اتو میاشتو څخه ناست دی انسانان، د لوږې مړه سوه، خو بیا هم انصاف نسته. زما په دې ملک او په دې قانون سر نه خلاصېږي. دا ملک او دا قانون د چا دپاره دی؟ دا یوازې دغه پر پښتنو باندې دغسې ظلمونه او دغسې حالاتونه راځي، که پر دې نورو قومونو سته. موږ خو په بل یوې قوم باندې دغسې عذابونه او آفتونه نه دي لیدلي لکه په پاکستان کې چې خالي پر پښتنو داسې ظلمونه او عذابونه را روان دي، چې یو ځای ګوري پښتون په وینو کې پروت، چې یو ځای ګوري د پښتانه و مال ته نقصان رسېدلی، که په کراچي کې ګوري د کراچي پښتانه د هغه رقم دي، که په کوټه کې ګوري، که په پښین کې ګوري، که په چمن کې ګوري، که په اسلام آباد کې ګوري، چې هر ځای یو پښتون چې په یو رقم تاوان ورسېږي و هغه پښتانه ته تاوان رسېږي. د دې مخه به څوک نیسي و دې ته به څوک درېږي. زه پر خپلو ټولو لیډرانو غږ کوم چې یاره د پښتانه د هر شهید حساب دی وسي، د هر پور حساب دی واخیستل سي، و پښتانه و هر چاته چې نقصان رسېدلی دی د هغه بدله دې ورکول سي. دا موږ څنګه ژوند کوو؟ دا څنګه قانون دی؟ دا څنګه ملک دی؟ زما په دې لیډرانو هم سر نه خلاصېږي. لیډران ولې خاموش دي؟ راځئ د دغه ځوان خبرې هم واورئ او د معلوماتو دپاره زموږ سنګر نیوز هم در سره فالو کړئ. मतलब ये तो 3-4 गाड़ियाँ नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन कोई 7-8 नज़र आ रही हैं। ये सारा देख रहे हैं लाइन में। شپږ کسانو سړیانې د یتره یې ما غېږ کې وویشتل، ماشینونه داسې راونیول، مخونه یې داسې په دستې را درول، دوی دغسې منډه کړل. 3 کسان ما مخکې وویشتل او دغه ګاډۍ کې 200 کسان وسوځېدل. دغې ګاډۍ ولته یې مخه وپروچه او 12 کسان هغه کې وسوځېدل. پته لګېږي نه، خو ما ونه لید چې دوی راکوشت. اوس څو کسان؟ 6 کسان؟ هو هغه 6 کسان په پښو خود وو. اوس څو دغه ګاډۍ کې څو سوځېدلي دي؟ دغه کې 2 کسان وو، په غار ګاډۍ کې 2 کسان وو. دغه ته یې مخامخ پښین وروچه او هېڅ پته نه لګي، راګوز شوي نه دي، ما لیدلي نه دي. هماغه ته ګاډۍ کې یو را بچاو سو، هلته مې پیدا کړو، یو پکې مړ سو، هغه چې ورسېدو ما را واچوځلې.